د قیامت ورځ به څنګه پیښیږي؟ د یو داسې وخت نه وروسته چې یوازې الله تعالی ته معلوم دی او د قیامت لوی علامې به ختمې شوي وي، چې د خلکو ژوند به په عادي توګه روان وي او ناڅاپه به د خلکو سترګې په یو څه ولګېږي. مورې وګوره. د اسرافیل شپېلۍ به ووهل شي او د دې شپېلۍ سره به ټوله دنیا تباه شي. لویې زلزلې به راشي، اسمانونه به وچاودېږي، غرونه به رافریوځي، سمندرونه به ویشېږي او وچ به شي، له اسمان څخه به ستوري یو پر بل پسې رالویږي. په دې وخت کې ټول خلک ویرې او ګډوډۍ سره به مخامخ شي. دا هغه ورځ ده چې انسان به له خپل ورور، خپلې مور او خپل پلار څخه تښتي. مور به خپل ماشوم پرېږدي او منډه به وهي، او ورور به له خپلو خویندو څخه مخ اړوي. هر څوک به چغې وهي او د خپل ځان په غم کې به وي. نن نور ظلم نشته، نن هر انسان به د خپلو کړو عملونو حساب ورکوي. دا هغه ورځ ده چې ژمنه شوې وه، د حق ورځ، یعنی د قیامت ورځ. عبدالمنان افغان درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. الله تعالی به د مرګ فرښتې ته امر وکړي چې د پاتې ټولو ژوندیو مخلوقاتو روحونه واخله، او د مرګ فرښته به د ټولو ژوندیو مخلوقاتو روحونه یو پر بل پسې واخلي، ترڅو چې هیڅ ژوندی پاتې نشي. وروسته له هغه څخه به الله تعالی د فرښتو د روحونو اخیستلو امر وکړي. لومړی به د کم مرتبه فرښتو روحونه او بیا تر ټولو لوی فرښتو روحونه واخلي. لوی فرښتې لکه جبرائیل، میکائیل او اسرافیل، دغو لوی فرښتو څخه به هم خپل روحونه واخیستل شي، ترڅو چې هیڅوک پاتې نشي. یوازې د مرګ فرښته په خپله د کائناتو په پراخه تشواري کې ولاړ وي او د خپل رب وروستي حکم ته به په تمه وي. د مرګ فرښته به ووایي: ای زما ربه، یوازې زه ژوندی پاتې یم. نو الله جل جلاله به ورته وفرمایي: مړه شه ای د مرګ فرښتې. نو د مرګ فرښته به ورته وفرمایي: ستا په عزت او جلال مې دې قسم وي، که زه پوهېدلی چې د روح اخیستل دومره سخت دي، نو ما به تا ته خواست کړی وای چې دا دنده ما ته مه راکوه چې ستا د مخلوقاتو روحونه واخلم. بیا به مطلق سکون خپور شي، د اسمانونو او ځمکې دروازې به بندې شي، ټول کائنات به تش وي. نن سلطنت د چا دی؟ د الله لپاره یوازینی غلبه کوونکی. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. بیا الله تعالی اسرافیل بیا ژوندی کوي او ورته وایي چې شپېلۍ ووهه. دویم ځل د شپېلۍ غږ بیا اورېدل کېږي، ټول روحونه یو ځل بیا را ژوندي کېږي. له آدم علیه السلام څخه تر وروستي زیږېدلي انسان پورې ټول را پاڅېږي، په داسې حال کې چې د خپلو سرونو څخه خاورې لرې کوي. په هغه ورځ به دوی له قبرونو څخه ژر ژر راوځي، لکه څنګه چې هدف ته منډې وهي. د ګناهګارو خلکو به غږونه اورېدل کېږي چې وایي: هلاکت دې وي پر موږ، څوک مو له خپل آرام ځای ورپاڅول. او مسلمانان به جواب ورکړي: دا همغه دی چې رحمان الله تعالی وعده کړې وه چې د حساب او کتاب ورځ به راځي، او پیغمبرانو رښتیا ویلي وو. او د دې ویرې او دهشت په منځ کې یو شمېر عجیب او ډارونکي صحنې څرګندېږي. دا څوک دي چې د اور جامې اغوستي، بدنونه یې سوځي، منډې وهي او چغې وهي. او دا څوک دي چې د خولو څخه یې وینې څاڅي او د خلکو ترمنځ منډې وهي. او همدارنګه دا واړه خلک څوک دي چې د نورو د پښو ترمنځ لکه کوچني میږي حرکت کوي. پوښتنې دي خو ځوابونه نه لري. هره صحنه د قیامت له ورځې رازونو څخه یو راز لري. ځمکه بدله کړل شي، یوه بله سپینه پاکه ځمکه چې پکې هیڅ نښه، غر، ونه یا علامه نه وي. خلک ټول د ټاکل شوي ځای پر لور راټولیږي، او هر امت د خپل پیغمبر تر شا رهبري کیږي. د موسی علیه السلام امت، د عیسی علیه السلام امت، د ابراهیم علیه السلام امت او د محمد صلی الله علیه وسلم امت. یوه با عظمته منظره ده چې انسانیت تر دې دمه نه ده لیدلې. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیرغ د ستوري په شان ځلیږي. د هغه امت تر ټولو ډیر دی، د دوی مخونه ځلیږي او روښانه ښکاري. د لمر سترګه خلکو ته ډیره نږدې واقع وي. هغه خلک چې ایمان یې پیاوړی وي، نو الله تعالی به هغوی باندې د عرش سیوری راولي. خو هغه خلک چې بې پروا وو، هغوی به د خولو نه لامده وي او د خولو لاندې به تقریبا ساه نشي اخیستلی. مسلمانان به د حوض کوثر په لور روان کړل شي.
د دې اوبو د شیدو نه سپینې او د شاتو نه خوږې دي. مؤمنان به له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له لاسه دغه اوبه څښي چې د څښاک وروسته به هیڅوک تږی نشي. بیا خلک حضرت آدم علیه السلام ته ورځي او وایي زموږ لپاره له الله سره شفاعت وکړه چې حساب پیل کړي، خو هغه وایي زه خپله ځان ته یم. بیا خلک نوح علیه السلام ته ورځي، بیا ابراهیم، بیا موسی او عیسی علیه السلام ته ورځي. د ټولو علیهم سلام لخوا بخښنه غوښتل کیږي او هر یو معذورت کوي. وروستي خلک حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته ورځي، هغه د الله جل جلاله د عرش لاندې سجدې ته پریوځي. الله جل جلاله به ورته وفرمایي ای محمد سر پورته کړه او څه غوښتنه لري، او هغه صلی الله علیه وسلم وایي زما امت زما امت. دلته د الله تعالی رحمت نازلیږي پر هغه چا چې وغواړي او حساب پیلېږي. د اعمالو کتابونه د اسمان له لوري الوتې راځي. هر څوک خپل کتاب نیسي، دا همغه د اعمالو کتابونه دي چې هیڅ عمل کلوی وي یا کوچنی نه دی پرېښودل شوی، ټول لیکل شوي دي پکې. هغه کسان چې خپل کتاب په ښي لاس کې واخلي خوشحاله به وي او وایي به راشئ زما کتاب وګورئ. خو هغه خلک چې کتاب په چپ لاس واخلي غمجن به وي او وایي به کاشکې ما هیڅکله دا کتاب نه وای اخیستی او کاشکې مې نه وای معلوم کړي چې ما څه کړي دي. د خپلو عملنامو په ترلاسه کولو سره مختلف څیرې او احساسات څرګندېږي. ځینې رازونه روښانه کیږي. هغه ښځې چې د اور جامې اغوستې وي هغوی خپل بدنونه په دنیا کې په بې حیایي سره ښکاره کول او خلکو ته یې فتنې جوړولې. او هغه خلک چې د خولو نه یې وینه څاڅي هغوی به په دنیا کې سود اخیسته او د نورو حقونه به یې خوړل. او د قیامت په ورځ هغه کسان چې د میږیو په شان کوچني ښکاري هغوی په دنیا کې متکبره او غروره خلک دي چې پر ځمکه یې ځان لوی ګاڼه. آیا تاسې فکر کوو چې موږ مو عبث پیدا کړي او تاسې به زموږ لور ته نه راګرځئ؟ فرښتې د اسلام امت ته غږ کوي، هغوی به لومړنی امت وي چې حساب ورسره پیل شي. او حساب په دوه ډوله وي. لومړی ډول آسان حساب، دا هغه نیک خلک دي چې په دنیا کې ښه اعمال کړي وي او د الله تعالی د حکمونو پیروي کړي وي او نیک اعمال به یې درانه وي که څه هم ګناهونه یې کړي وي. دوهم ډول هغه کسان دي چې د الله جل جلاله نافرمانی کړي وي او بد اعمال کړي وي. له دوی نه به د دوی د اعمالو هر تفصیل وپوښتل شي او څوک چې داسې تفصیلي حساب ته ودرېږي هغه به له سخت حالات سره مخ وي. د میلیاردونو خلکو حساب روان وي. د ځینو کسانو به نیک اعمال زیات وي، د ځینو به بد اعمال زیات وي. ځینې کسان به د الله له لوري پټ وساتل شي او وبه نه شرمېږي، نور به د خپلو بدو اعمالو له امله ټولو ته ښکاره شي. ځینې ډلې به د الله د رحمت له امله له حساب پرته تیر شي لکه صابران. نورې ډلې به وي چې الله به ورسره هیڅ خبرې ونه کړي لکه بېدینه خلک، هغوی به برباد وي. د دې صحنې په پای کې کله چې حساب ختم شي نو بیا راتلونکی پړاو پیلېږي چې د پل صراط پل دی. نو اوس پوښتنه دا وروسته څه پیښیږي؟ د حساب نه وروسته د صراط هدف څه دی؟ یعنی کله چې څوک په دې کې کامیاب شي نو څه به پیښ شي؟ جنت څه ډول ښکاري او څه ډول خوښۍ لري؟ دوزخ څه ډول دی او د هغه عذاب څه دی؟ آیا څوک به په تلپاتې توګه دوزخ کې پاتې کیږي که کوم امید شته چې ووځي؟ نو دا معلومات به په راتلونکي ویډیو کې خپاره کړو. د معلوماتو له کتلو او اورېدلو مو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي د خپلو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.